بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، د دې څخه مو مخکې چې کوم درس ویلی هغه الف باندې تلفظ و، یعنی الف مده باندې هغه الف چې مد لرونکی و، هغه الف چې الف اشباع و، په هغه باندې مد کېده. الف مده څه شي ته وایي ګرانو زده کوونکو؟ مخکې درس کې مو یاد کړي چې الف همیشه څه شی اوسي؟ بې حرکته اوسي، حرکت په ځان نه مني، او د هغه نه مخکې چې باید فتحه اوسي، لکه ما، با، تا. موږ چې کله وایو دغه حروفو ته، کم حروف چې موږ وایو د دې حروفو نه وروسته الف ولیکو او دې باندې زور ولیکو، نو دا به ټول حروفو په آخر کې به څه شی اوسي؟ الف مده به وي. یو مثال درته وایم، تاسو مخکې درسونو کې یاد کړي، بیا خپل اصلي درس ته راځو، ننني درس ته، چې هغه څه شی ده؟ ګورئ، با الف زر با، با الف فتحه با. دلته الف څه ده؟ مده ده. د دغه ادا مو یاده کړه. نننی درس د ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو د الف نه وروسته حرف مده هغه واو ده. د واو مده باندې، واو اشباع باندې د تلفظ او د هغه سالمه ادا او نطق ده. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو درس ته. ټول ما سره کتاب راواخلئ ګرانو زده کوونکو. 14مه صفحه ده، 16مه صفحه ده ګرانو زده کوونکو، 14مه صفحه ده. ګرانو زده کوونکو، دلته موږ او تاسو دغه تلفظ د واو او د پیغ ترمنځ توپیر هم یادوو، چې واو سره کم تلفظ کیږي ګرانو زده کوونکو، او همدارنګې واو سره کم تلفظ کیږي. نو راځئ ګرانو زده کوونکو ما سره، اوس راځو موږ او تاسو هر یو حرف ته. لکه موږ او تاسو دلته چې لرو په دې کوم هغه کې چې ده درس کې د کتاب نه به رااخلو، هر شی چې کتاب کې هغه به رااخلو. اول ده او، شی او، الف پیش او، الف ضمه او. که چېرته موږ دغه سره واو ولیکو، نو څنګه به یې تلفظ کوو ګرانو زده کوونکو؟ الف واو پیش او، الف واو پیش او. واو به ورسره ولیکو ګرانو زده کوونکو، او اشباع یا مد به پکې وکړو. الف واو ضمه او، او څنګه به ادا کوو؟ اوږد د دوه حرکته. الف واو ضمه او، الف واو پیش او. راسره تکرار کړئ، او تکرار کړئ، او تکرار کړئ، او. آفرین ګرانو زده کوونکو. ورپسې حرف لیکو، ورپسې حرف چې لیکو، دا حرف باندې پیخ لیکو، چې کیږي با پیش بو، با ضمه بو. خو که واو ورسره ولیکو، نو اشباع یا مد به وکړو. څنګه به لیکو؟ با واو پیش بو، با واو پیش بو، با واو پیش بو. ګرانو زده کوونکو، په یاد مو اوسه چې دغه واو د دوه حرکتو په اندازه اوږدیږي. اواز اوږدوالی څومره ده ګرانو زده کوونکو؟ د دوه حرکتو په اندازه. ورپسې حرف چې موږ لرو هغه کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ تا پیش تو، تا پیش تو. که واو ورسره ولیکو ګرانو زده کوونکو، بیا به څه شي؟ تا واو پیش تو، تا واو پیش تو بشی. چه بشی؟
تو چې په عربي کې تا واو ضمه تو ده تا واو ضمه تو اسه تکرار کړئ تو 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 ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد کوم حرف چې موږ لیکو هغه چې ده سا ده که په سا باندې موږ او تاسو پیښ صرف کیدو نو څه شی به شي ثو به شي ثو سا پیش ثو سا ضمه ثو 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 که واو ورسره ولیکو بیا یې راسره تکرار کړئ زده کوونکو نو چې به وي ثو څه شی ثو څه شی ثو تکرار کړئ ثو آفرین ګرانو زده کوونکو ورپسې حرف چې ده جیم دی جیم ته که صرف پیښ ورکو چې به شي جو 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 جیم پیش جو جیم ضمه جو خو که واو ورسره ولیکو اشباع به کوو د واو تلفظ به پکې د دوه حرکتو په اندازه اوږدوو نو چې به شي تکرار کړئ راسره جو تکرار کړئ جو تکرار کړئ جو په دې کې ګران زده کوونکو چې په کتاب کې مو داسې لیکلی چې الف یې ورسره نه لیکلی لیکن په قرآن کریم کې که موږ لیکو چې داسې او یا بو یا تو یا سو یا جاؤ همداسې وغیره دې کې به آخر کې یو الف هم لیکو خو د الف ضرورت نشته په مخکې درسونو کې به بیا انشاءالله راځو ورپسې حرف ګران زده کوونکو کوم حرف ده ها ده ها ته که پیش ورکړو چې به شي حو به شي چې حو ها پیش حو که واو ورسره یو ځای کړو ګران زده کوونکو چې به شي حو شی تکرار کړئ راسره حو څه شی حو تکرار کړئ حو آفرین ګران زده کوونکو ورپسې دا دې حرف نه بعد چې کوم حرف ده هغه ته ورځو او د هغه د پیښ او د صرف پیښ او همدارنګه ورسره د واو د یو ځای والی توپیر یادوو خا پیش خو خا ضمه خو که واو ورسره ولیکو تلفظ یې طبعا شاګردانو اوږد دی څه دی اوږد د دوه حرکتو په اندازه شی خو تکرار کوي خو تکرار کوي خو آفرین ګران زده کوونکو دا حرف هغه تلفظ او هغه مو یاده کړه چې کله مو نننی درس خلاص کړ د اول نه به تر اخره پورې راسره تکراروئ دال پیش دو دال پیش دو دال ضمه دو که واو ورسره ولیکو زده کوونکو چې به شي دو به شي شی دو ګران زده کوونکو په کتاب کې هم ګورو په کتاب کې هم ګورو ګران زده کوونکو چې ده دو چې دو ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد چې کوم حرف ده هغه د ذال حرف ده کوم حرف ده ذال حرف ده ګرانو زده کوونکو ذو ذال پیش ذو که واو ورسره یو ځای کړو بیا به څه کېږي اوږدېږي لکه ذو 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 اشباع اوږدوالی ذو را همدارنګې لیکو ګرانو زده کوونکو را را پیش رو را پیش رو را پیش رو او که ورسره وا یو ځای کړو نو چې به شي رو به شي شی رو رو ورپسې حرف ګرانو زده کوونکو چې ده هغه د ذا حرف ده که موږ صرف پیښ ورکو نو زو کېږي او که ورپسې واو ورسره یو ځای کړو نو د واو اندازه او د واو تلفظ به څنګه کوو زو تکرار کوي زو تکرار کوي زو ورپسې ګرانو زده کوونکو چې حرف ده د سین حرف ده پیښ ورکو سو که واو ورکو ګرانو زده کوونکو نو څه به شي سو څه به شي سو سو ګرانو زده کوونکو د دې نه بعد چې کوم حرف ده
هغه که پیښ ورکو توپیر د پیښ او توپیر د واو ورسره یادوو. شین پیش شو، شین پیش شو، شین واو پیش شو، شین واو پیش شو، شین واو ضمه شو شو. ګرانو زده کوونکو ورپسې کوم حرف ده؟ صاد ده. صاد که پیښ صرف ولري نو څنګه به وي؟ صاد پیش سو، صاد ضمه سو. که واو ورسره یو ځای کړو صاد واو پیش سو، صاد واو پیش سو، صاد واو ضمه سو. ورپسې کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو؟ د ضاد حرف ده. که یوازې پیښ ورکړو څه شي کیږي؟ ضاد پیش دو، ضاد پیش دو. او که واو ورسره ولیکو ضاد واو پیش دو، ضاد واو پیش دو. آفرین ګرانو زده کوونکو. یا په عربي کې هم ضاد واو په ضمه دو. طا پیش طو، طا پیش طو. او که ورسره واو یو ځای کړو طا واو پیش طو کیږي ګرانو زده کوونکو. ورپسې حرف ته راځو چې هغه د ظا حرف ده. ظا پیش ظو. که واو ورسره یو ځای کړو زده کوونکو نو څه به شي؟ ظا واو پیش ظو، ظا واو ضمه ظو، ظا واو ضمه ظو به شي ګرانو زده کوونکو. ورپسې حرف چې کوم حرف ده ګرانو زده کوونکو نو هغه څه شی ده؟ هغه د فا حرف ده چې هغه به انشاءالله په سباني درس کې موږ او تاسو وایو. دا و ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننی درس. ومن الله توفیق.